مردان سیمه کې د آل سویټس اینڈ بیکرز اسوسییشن ضلع مردان صدر حاجی غلام حبیب سالارزی او د پښتو نیوز اینکر ملک شahzeb سالګرا په ښه دمدم سره مناو کړلی شوه. چې پکې د آل سویټس اینڈ بیکرز اسوسییشن تنظیم ملګرو، تاجر اتحاد مشرانو، شاعرانو، ادیبانو، فنکارانو، ټیک ټاک سٹار منجن ماما، میډیا صحافیانو او د پښتو نیوز مینوالو په ګڼ شمیر ګډون وکړو. په سالګره کې کمپیرینګ بیتاج بادشاہ سجاد هوتی کولو. د غلام حبیب حاجی صاحب سالارزي په دغه خوشاله کې او په شریکه د shahzeb چې کومه دغه د زیږون ورځ ده په دې کې راغونډ شوي زمونږ مشران چې زمونږ د پښتونخوا اجري جماعتونه په دې خلکو ښایسته دي، زمونږ غم خادی پې ښایسته دي، زمونږ ادارې پې ښایسته دي، زمونږ بازارونه پې ښایسته دي او موجود دلته کې زما ځوانان درونه چې د دې وطن مټي دي او د دې خاورې مستقبل دی. ټولو ته د ټولو ناول د انسانیت بشریت د ستر لارښود رسول الله صلی الله علیه وسلم د عظیمه تلپاتې او نه هېرېدونکې تحفه د خپل طرف نه هم د سالارزي حاجي صاحب د طرف نه هم او د shahzeb د طرف نه هم ټولو ته وړاندې کوم په جمع باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر خلک به پکې دا خبرې هم کوي چې یاره موږ مسلمانان یو دا سالګره دا خبرې نشته، دا یو خوشحالي ده. مونږ د محبتونو د ویش خلک یو، مونږ غواړو چې په وړو وړو خبرو ډېرې لویې خوشحالۍ راغونډې کړو. پریشانه چاپېرچل دی، ازغي ازغي ماحول دی، هر خوا غم دی، هر خوا خفګان دی. نو په څه ناسه ځان خوشحالول پکار دي. نو په دې خوشحالو کې هېڅ قباحت شته دی نه. دا ستاسو دا راغونډېدل او دا مینه محبت دلته کې چې کوم دی د دا ځان له د یو اسلامي روح سره یو مثال دی چې د مسلمانان رونه چې کوم دی دا به په خپلو کې چې کوم دی نو مینه محبت ساتي. او د سټیج صدارت غلام حسین صراف عرف د سرو باچا کولو کومه او د دې ډیره شکریا ادا کوم چې دوی دلته د ښکلې موقع له راغلي دي د سالارزي صدر صاحب او د shahzeb سالګرې له. خو زه دې کې یو خبره کوم چې زمونږ سالارزي صدر صاحب الله پاک دې ول ډېر ژوند ورکړي او زمونږ الحاج فقیر محمد صراف صاحب دې دواړو الله ډېر لوی ژوند ورکړي. دی یو وړه غوندې خوشحالي رونیسي او دا خوشحالۍ نه غټه خوشحالي جوړه کړي. نو زه دوی له داد ورکوم. په دې موقع مقررینو زیاته کړه چې عادي دومره ښکلي ښکلي پروګرامونه جوړوي او موږ پکې بار بار انوایټ کوي. منجن ماما ورته سم خندلي د shahzeb په هره میاشت کې چې کوم دی وادي دا یو ډېره خوشحالۍ خبره څنګه چې سجاد به وي چې نن سبا راکمه وبا راغلی د خلک په هغې کې ډېر زیات چې کوم دی هغه دماغي حالاتو سره اغېشتې ده. نو انشاءالله الله تعالی له طرفه په موږ یو وبا راغلی ده، موږ به ډومبې له دې هم ډېر زیات خیال ساتو او ستاسو دپاره سپیشلي زموږ د زړه نه دا دعاګانې دي چې الله دې ستاسو په ژوند کې داسې نورې خوشحالۍ هم راولي چې په هغې کې زموږ دا ټول ملګري شرکت هم وکړي. موږ دپاره ډېره د فخر او د خوشحالۍ خبره ده چې دوی داسې یو پروګرامونه جوړوي په دې خفګان غونته کې ماحول کې دوی د خوشحالۍ ماحول جوړوي. نو دوی ته زه د خپل طرف نه او د تاجر اتحاد د طرف نه مبارکباد وایم. سپکو خبرو له زیم د کور پاللو له زیم وخل رټلو له زیم او جامو وینځلو له زیم د ناس خندا د ماما په کور کې وینه. دې نه پس سراج لاله ته خواست کوم چې راشي خپل تاثرات پیش کړي. او مونږ سالارزي ته مبارکبادي ورکو، shahzeb ته shahzeb خو د خپلې سالګرې موږ ته نو ویلې دا خو دلته خبر شو، خو دلته بیا سپیشلي مبارک ورکو. دا زموږ کشر دی، زموږ بچی دی او زموږ څونه ملګري چې د تاجر اتحاد دی انشاءالله تعالی دا ټول 11-22 دي، ټول په خدمت کې د تاجرو شپه ورځ هر قسم خدمت ته هغې ملا تړلې ده او ولاړ دي ورته. او زه بیا دوباره دې ته مبارکبادي ورکوم. الله هم ډېر ډېر خوشحاله کړه چې سترګې د ښکلو نه باڼه خولې له راځي، په خوب کې مې تراخه تراخه رانجه خولې له راځي. په بعضې محفلونو کې په ناسته نه مړېږم، په بعضې محفلونو کې مې زړه خولې له راځي. او زما ډېرې روجې زما نه دې مکروهه کړې
زما ډیر روجي زما نه دی مکروخه کړی دی ښکلو ته چې ګورم نو اوبه خولې له راځي. ګرانو ملګرو زه د دې نه پس فقیر محمد صراف صاحب ته خواست کوم چې د موقع مناسبت سره یو دوه خبرې خپل تاثرات مونږ سره شریک. او دا مونږ اورېدلي دي د مشرانو نه چې وړې وړې خوشحالۍ د غټو خوشحالو زیری دی او دا بالکل منعول پکار دي. زه د خپل طرف نه شاهزیب خان ته سالارزی ته د سالګرې مبارکبادي ورکوم او ستاسو ټولو مېلمنو د خپل طرف نه او د خپلو بچو د رونو د طرفه ډیره ډیره شکریا ادا کوم. او بل زه سالارزي صاحب ستاسو شکریا یو ځل بیا ادا کوم. زمونږ ټیم سریانو د طرف نه ماسک ډسټریبیوشن چې کوم نن سبا زمونږ په ملک کې یو وبا چلیږي کرونا وایرس چې زمونږ د مردان کې هم د هغې زیات کیسز راځي د هغې حوالې سره سالارزي صاحب مونږ سره شرکت وکړو. ماسک یې راوړو سینیټایزر وغیره مونږ په هغې کې دي هغو کسانو ته کیش پرایز هم ورکړو چا چې ماسکونه اچولي نو زه د دې ډېره زیاته شکریا ادا کوم او ټولو ته دا خواست هم کوم چې آیا داسې کرونا وایرس حوالې سره ټول اویرنس کمپین وچلوي. شاهزیب ما ډېر ورکوټې لیدلې چې زه په ریډیو براک کې مودي به راتل ما به ځان سره پتون باندې کېنو نو نن چې زه ګورم نو ماشاءالله او الله پاک ورته ډېر نوم او ډېر زمونږ هم چې چېرته ایونټ نو مونږ یې شاهزیب نه بغیر نیمګړی ګڼو. ډېره مهرباني ټولو ملګرو ته د بار نه چې کوم ملګري راغلي دي نو دوی ته زه ویلکم کوم. راغلي فنکارانو په سټیج د خپل فن مظاهره وکړه. یو ورځ زما رشته پسې جینۍ کورواله راغله زمونږ کره ناستو مور مې راته وویل لږ بهر وځه وایي دا ډېر درانه خلک دي که نه. زه بهر ووتم چې واپس رالم کورواله تللي وه جینۍ کورواله مور ته مې مورې جینۍ کورواله چې زما رشتې پسې راغلي نو څه وي نو مور مې راته وایي هغې وایي چې زمونږ د هلک نه دی خوښ نو ما یې مورې تا ورته څه وي وایي ما ورته وایي چې زمونږ هم نه دی خوښ څه وکړه کور یې وباسو. د ښځې مې په غاښ دړ و ډېر زیاته نو راته وی چېرته مې بوتله ډاکټر له د غاښونو ډاکټر له مې بوتله نو ډاکټر چې هغې چیک اپ میک اپ د غاښونو وکړو ډاکټر ما ته وایي چې یاره منجن ماما د دې خو 3 غاښونه مکمل چنجن دي ایستل به غواړي نو ما ورته وایي څومره خرچه پرې راځي وایي یاره په دې به پوره 3000 روپۍ راځي ما وله 5000 روپۍ لوټ په لاس کې ورکړو ما ورته وایي 15000 واله خو راجب هم ترې وباسه. شاهزیب بھائی ډیره شکریا ادا کوو چې موږ یې دې پروګرام ته راوغوښتو موږ یې بلنه راکړه ډېر خوشحاله یو او بل زموږ چې کوم ملګري ناست دي شاعران دي مشران دي د ټولو ډېره زیاته شکریا ادا کوو او د شاهزیب بھائی چې کوم چینل دی د یوټیوب نو هغه مخبره په ترقۍ روان دی. بل د شاهزیب بھائی دونه شکریا ادا کوو چې زموږ په اکټرانو کې په چا باندې کومه سختي کوم تنقیدي یا هغې ته څه مسلې یا بیمارتیایي نو واحد دا یو شاهزیب دی چې دا راځي او هغه اکټر تاسو ته په سکرین مخامخ کوي. توره چې پسه شي د لوره ښه ده غیرتي خور د دله روره ښه ده او زما د لختو د وښو جونګړه ستا د پخو خښتو د کوره ښه ده. هله یار ته خواست کوم چې راشي ډېر ښه اداکار دی د سټیج فلم ټي وي تاسو ته یو 2 ډایلاګ وکړي. زه شاهزیب بھائی ته د دې پروګرام سالګري مبارکي ورکوم او تاسو ټولو مشرانو ته زه مبارکي درکوم. بهرحال زه خو والله دونه څه موډ کې نیم راغلی چې یاره کنې څه ډایلاګونه وکړو یا څه نور څه وکړو خو ساده غوندې پروګرام دی خو د ده دپاره به اوس خامخا څه وایو نو څه ووایو پرېږدې مو نه. ما خپله یو ډرامه لیکلې ده او هغه ډېره ښه ډرامه ده د هغې هر یو ډایلاګ چې دی هغه لکه سبق دی زمونږ مشران او کشران به د هغې نه خامخا یې زده کړئ. پای کې 2 وروڼه دي یو ډېر ښه سړی دی خپل بچی ځان سره جومات ته بوځي بدقسمته زما پلار پکې شرابي وي زه ځان سره شراب ولکېنولم چې کله ښه لوی شم په شرابو کې ښه ککړ شم نو بیا موږ سره یو نوکر وي هغه زما د پلار مړ کړي نو زه هغه نوکر ته څه ویم. دا یو ډېر ښه ډایلاګ دی که څوک پوهېږي نو پوهې به شي. کاکا ستا د دې لاسونو نه قربان شم او د هغه سړي د ټوپک ګولۍ نه قربان شم چې چا زما دا پلار مړ کړی دی ورشم کښېنم ورسره و د خدای ظالمه و د خدای ظالمه په خپله دې سترګې پټې کړې خو زه دې په داسې غم اړولی یم چې ځان مې ترې نه خلاصېږي که د دې شراب په بوتل په ځای دې راته وړو
کې قلم کتاب په لاس کې را کړی وی نو څومره به ښه وی نن به د دنیا خلکو ماته جوارګر بدعمله او شرابي نو زه ستاسو شکریه ادا کوم او دا خبر هم کوم چې دا زما لومړنۍ سالګره ده ما مخکې چې د سالګره نه مناو کړی دا لومړنۍ سالګره ده عمر نه خیمه او زه د خپل لاسونه د خپل قلم نه ډېرو خلکو سالګرې مناوم او یقینا چې د هفتې 15 سالګرې مناو لس مناو چونکې زما کار داري زما کسب داري بیکري کیک جوړول دا زما فن دی نو زه خلکو سالګرې منم خو خپله سالګره مې نه منوي یقین وکړه چې ما بیا روژه ده ځان له به ذکر فکر کوو راځه د ملګري رګلاټور کې چې لږ وخاندو نو تاسو مې د خوشحالۍ کې یو ځای کړی ستاسو د تکلیف ستاسو د راتګ تاسو ته کوم تکلیف میلاو شوی دی د هغې معذرت کوم د هغې بخښنه غواړم